سلامونه دوستانو، په دې هیله مو یم چې روغ او جوړ به یې راته او خوښ یم چې په یو نوي او په زړه پورې ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو، نن مې درته داسې نسخه راوړې ده چې څنګه کولی شو چې خپل جنسي خواهشات زیات یا زوړ حالت ته واپس کړو. ډېر سړي او ښځې د جنسي مشکلاتو د وجې لکه جنسي خواهش کمېدل یا بیخي ورکېدل پریشانه وي، خو د دغې پریشانۍ د ختمېدلو لپاره اول دغه اسباب پیژندل پکار دي او بیا د هغې مناسب علاج. د جنسي خواهش د کمېدو اسباب او علاج. دوستانو، علاج ډېر اسانه دی چې په خپل کور کې ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. اول کورنۍ مشکلات، دویم چې دا ذهني پریشاني. البته دا د جنسي خواهش د کمېدو اسباب دي او علاج هم ده. اول کورنۍ مشکلات، دویم ذهني پریشاني، دریم د یو کار د کولو د وجې د بدن ستړیا، څلورم د ښځې خاوند ته یو ځای ډېر وخت تېرول، پنځم د جما په کولو کې یوه طریقه استعمالول، شپږم د سړي لخوا د ښځې د خواهش د پوره کېدو پروا نه ساتل، اووم هر قسم نشه کول لکه شراب، چرس، سګرټ، نسوار، اپیوم وغیره، اتم د شکر مرض، نهم د معدې مرضونه، لسم د وینې د فشار مرض. دوهم درته دوستانو وایم د جنسي خواهش د پوره کېدا علاج. د پورته ذکر شوو اسبابو د وجې سړی او ښځه دواړه جنسي طور کمزوري کېدی شي، خو دغه اسبابو کې ځینې داسې دي چې په علاج کولو سره ښه کېږي لکه مرضونه، او ځینې په پوخ عزم په کولو سره پرېښودل کېږي لکه نشه، او ځینې نور داسې دي چې په سپورت سره ښه کېږي لکه ذهني پریشاني. او اکثره وختونه که سړی او ښځه د ډېر وخت د تېرېدو د وجې هم جنسي طور کمزوري کېږي، نو د دې علاج دا دی چې سړی د کوره لږ وخت سفر وکړي، د جما لپاره د مختلفو طریقو نه کار واخلي، په یو رقم جما ونه کړي، باید له هر رقم جما څخه کار واخلي لکه په څلورو یا هم په ولاړه او یا هم داسې نور. او ښځې ته د سړي په خاص اندام باندې د لوبو کولو موقع ورکړی شي، او سړی هم باید د ښځې د خاص اندام په هر قسم ولوبوي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. والسلام.